خان بابا د نور تنظیمونو سره د ناستې په حق له تاسو څه وایي؟ د نور تنظیمونو سره د ناستې په حق له څه وایو؟ زما په خیال چې مونږ به یو ساده خبره وکړو چې په دې وخت کې حاضر وخت په د پښتنو په نور تنظیمونو کې او زمونږ په دې خپلواک پښتونستان کې دومره فرق دی لکه څومره چې په اسلام او په نور دینونو کې فرق دی. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مسلمان چې دی نو هغه د خوښه ټولو پیغمبران مني، د هغوی قدر کوي، د هغوی عزت کوي، د هغوی هغه دغه مني، او هغوی چې دی نو لږ داسې مذبذب دي. نو دغه شانتي زما په خیال چې په زمونږ په خپلواک پښتونستان کې او د نورو تنظیمونو کې اوس حاضر وخت مخکې انشاءالله چې د حالات به بدلیږي که خیري دا فرق دی چې یاره مونږ د هغوی په پښتنه خاوره چې هغوی د پښتون د پاره کم غږ پورته کوي، مونږ د هغې نه یوازې ملګري یو، مرستیال یو او هغه مونږ منو چې دا خلک ټیک وي. خو هغوی زمونږ دې خبرې ته چې دغه دامونه تر اباسینه دا خاوره چې ده نو دا د پښتون قوم برخه ده او د دې په ټولو وسایلو، سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. نو هغوی په دې کې لږ د تذبذب ښکار دي. نور خو مونږه که تاسو وګورئ نو که څوک وایي چې یاره ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है مونږ وایو چې بالکل دی ټیک وایي. که یو څوک وایي چې یاره دا خپله خاوره خپل اختیار مونږ وایو دا بالکل ټیک وایي. که څوک وایي چې یاره داسې کار دی، څوک وایي هغسې کار دی که نه. نو که څوک وایي چې یاره تعلیم یا پښتو ژبه صرف د نصاب په توګه دغه په نصاب کې د یو ژبې په توګه، نو هغه مونږ زموږ دغه د چې غلطه ده خو مونږ وایو چې یاره بس دا دی وکړي نو خیر دی، څه فرق نه کوي که نه. ځکه چې مونږ د پښتنو د حقوقو دپاره چې څوک سم وایي چې هغه پښتنو ته څه فایده رسي، مونږ وایو دا سړی ټیک وایي، مونږ یې ملګري یو، مونږ یې مرستیال یو. خو مونږ په دې وخت کې لږ داسې ځان یوازې چې دی نو هغه محسوسو او هغه په دې چې مونږ غږ پورته کوو چې د امونه تر اباسینه دا خاوره چې ده د نړیوال دستور په مطابق چې دی نو دا د پښتون قوم برخه ده او د نړیوال دستور په مطابق د دې په ټولو وسایلو، سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو اولنی حق د پښتون دی. اوس دا یاد ساتئ چې په اختیار او په حق کې هم بیا لږ فرق دی، لږ څه چې ډېر فرق دی. اختیار ته چې دی نو د خپل په زور یا په نور څه دغه باندې چې دی نو د بل په خاوره راوستی شي. لکه اوس نن سبا زمونږ په دې خاوره که دامونه تر اباسینه دا خاوره ده نو د پنجابي او د فارسي د بل نورو خلکو انګریزانو په دې اختیار د نورو دی که نه، نو اختیار د بل چا په خاوره هم ته راوستی شي. خو برخه دا داسې ده چې دا لستا حق دی، دا تسلیمول چې دی دا ستا دپاره لازم دي. دا که ستا په اختیار کې وي او که نی او دا ثابت شول چې دا ستا حق دی، دا ستا برخه ده، نو دا ته په هر قیمت بیا اخیستی شي. بیا چې دی دې دپاره دغه دی که څه وخت کې چې دی مونږه د امونه تر دلی پورې چې دی نو حکومتونه کړي دي، دغه کړي دي، اختیار مو راوستی دی خپل، خو هغه اختیار و حق چې دی که نه اولنی حق چې دی دا په برخې باندې وي د خلکو چې دا زما برخه ده. نو د امونه تر اباسینه دا خاوره چې ده نو دا د پښتون قوم برخه ده، د دې په وسایلو، د دې په سرکاري دفترونو، چوکو او نوکرو په هر څه باندې چې دی د نړیوال دستور په مطابق ولې دا د نړۍ دستور دی، د پښتو او پښتون اولنی حق دی. نو تمه ده چې پښتانه تنظیمونه به چې دی نو زمونږ سره په دې غږ کې همغږي شي. مونږ د هغوی چې دی هغوی چې څه وایي که هغه کې مونږ ته لږ هم داسې دغه ښکاري که نه نو مونږ ناست هم یو او مونږ سره کېناستو ته تیار یو. که هغه پارلماني سیاست ولې نه کوي، که هغه د پښتون قوم دپاره څه غږ پورته کوي، مونږ به انشاءالله چې د هغې ملګري یو، مرستیال به یو. او پاتې شو خبره زمونږ د دې دغه د موقف یا دریځ دغه، نو زما یقین دی انشاءالله چې ډېر زر به
پښتانه چې کوم مبارزین دي مشران دي هغه به دا غږ پورته کوي ځکه چې دې نه بغیر بل لار نشته دی د دې دا پښتنه خاوره دا پښتون قوم دا پښتو ژبه د دې د غاصبانو نه د خلاصولو لپاره د دې غلامۍ نه د خلاصولو لپاره او د اولنی پښتون چې دی په دې خاوره په دې پښتنه خاوره اولنی حق تر راوستو لپاره نو یقینا ان شاء الله چې لا خو خیر ځکه زموږ دا کار د سیده کنه چې په دې کې نه خو بیا زموږ اغیار بالکل مرسته نه کوي بلکې اغیار بچ دي نو هغه د لپاره موږ یو د ویلن کردار دغه کو اوس تاسو وګورئ نو تر امونه تر باسینه کا هغه پنجابیان دي کا هغه د هندکو په نوم پنجابیان دي یا د درې په نوم فارسیان دي یا چې د ازبک دي کا تاجک دي کا هغه لګم مفادات دي او لګم په دغه باندې قابض دي نو لازم د چاغي خو بزم خلاف ودرېږي هغه به داسې ناپوه پښتانم زمو خلاف روباسي ودرې به چې الکه دا چې دینو شر جوړي او پلانې جوړي یا رستا په خاوره چې ده اولنې حق ستاده ستا برخه ده ستا جبي اولنې حق ده نو زما بخاوره ولې چې دینو بیا ته دا خبرې کوي چې نه لکه اوس ګورم د تاجکستان دی دا غي برخه ده دا غي د جبي دغه ده خو هغه چې دا زما ده خدا ستا په دې برخه کې زما حق ده نو دا زیاتې دي کتل ته پنجابیان دي نو په بلبل نمونی مونږ نه چې دینو زمونږ دغه د لاړ شپ په خور کې وګوره دفترونو کې زما پښتون ځوان چې دی که هغه جوګم دی کنه نو هغه اوسګار ګرځي او ورړی چلی دغه چلی کنه او په بد حال په خپل خوره او پنجابي د هینکو د نور نیمونو په نوم باندې زما په دغه کې ناشته نو زما په دفترو کې ناشته زما په اول زما د ځوان په اولنی حق چې دینو قابض دي یا ساده د نړیوال دستور په مطابق د پښتني خاورې په تر سوچي په پښتنه خاورې یو جوګه پښتون ځوان هم بیروزګار وي کنه نو د دې په ټولو سرکاري چوکو نو کړه ولنې حق د پښتنو ځوانانو دي خو اوس د پښتنو ځوانانو ته دا خبره ور رسول دي چې هغه را پاسي او خپل د حق ترلاسه کی د خپل جبي د حق ترلاسه کی د خپل قوم د حق ترلاسه کی د خپل خاوري وسایلو د حق ترلاسه کی نو یقینا ان شاء الله چې یو ورځ به زمونږ د پښتانه چې دین راويخيږي زمونږ هم دغه چې دغه خبره مفاد دي نه خو مونږ د چانه وډ غواړو نه چې دین نه د چانه سنور سغواړو بس مونږ غواړو چې دوی را پاسي او په دې دامونه تر اباسي نه د خپل خاور خپل برخه پیژني او په دې باندې د خپل پښتون دا ولنې حق ثابت کړي نو ان شاء الله چې لازم بکیږي ورس کا خیری او روانم خبره ده ډیر زر بک خیری تاسو ډیر بدلون وینئ که خیری مننه ډیر مننه